زما خپل نوم نعیم شاه دی. زما پلار هم هلته پیدا شوی، زما مور هم دغه کلي کې پیدا شوې ده، زما نیکه هم په دغه کلي کې پیدا شوی. دغه شان زما د تعلیم سلسله بیا د چارسرې کالج ته زه راغلم. موږ بیا ښکته په یو ورکوټي کلي کې اوسېدو. هغې کلي ته چې زه لاړم نو هم په هغه کلي کې 4 کورونه وو. زه پکې پلار د خپلې ګوتې نه نیولی یم، خپلې مور سره مې ډېر وخت 15-20 کاله په دغه کور کې تیر کړي دي. مور او پلار مې ژوندي والله دې وبخي. انسان باندې هر قسمه وخت راځي، د باندې ښه وخت هم راځي، خراب وخت هم راځي. او کنټینیو مې بیا داسې وساته چې زه به ټلویزیون ته تلم د 1992-93 نه. نو ما ته ویل چې جانزیب سهیل صاحب ته پیژنې؟ ما ویل نه جي. ټوله ورځ ناست وم ما ته دا اوس چې راغی انټرویو کړه دا جانزیب سهیل صاحب و که نه. ما چې کوم یو دا اوس چې لاړو دننه ویاو. زما مور هم ډېره خوشحاله وه. ما ته وی ښه ته په ټي وي باندې به راشې ما یاو انشاءالله روانه هفته کې. هغه الله ته نه وه منظوره. د دغې نه مخکې چې کله دغه اپیسوډ چلېده نو زما مور د الله وبخي هغه وفات شوه. ډېرې کړه مې ډېرې سختې چې کله هغوی لاړل نو بیا موږ ته پته ولګېده چې په ژوند کې یوازې دا نه دي چې ته سبزي اوړه او غنم جوار کور ته راوړه. د دې نه علاوه ډېر زیات کارونه په کور کې دي. نو تاسو ډېره زیاته مهرباني، ستاسو د الله خوشحاله لري. امین. او تاسو د الله ژوندي لري، ستاسو پوره ټیم.